زما په کلی کې د علم ډیوې بلې د هر خواته رڼا خوروي. زما په کلی کې د علم ډیوې بلې د هر خواته رڼا خوروي. زه د خپل کلی علیمان یادوم، سپینې پګړۍ درانه مفتیان یادوم. زمونږ بچي که علیمان جوړ شوي، زمونږ بچي که حافظان جوړ شوي، زمونږ بچي که نن په نیغه لار دي، زمونږ بچي که په هر څه هوښیار دي. زمونږ په منځ کې که هوشو حضو دی، مونږ که د فرضو دومره خیال ساتلی، مونږ که پیژنو جنت او دوزخ، مونږ که لاره د رحمان پیژنو، یا فضیلت د پاک قرآن پیژنو، یا ډیر کارونه د شیطان پیژنو. زمونږ په زړونو کې که خدای ویره ده، مونږ که مذهب یا دین اسلام پیژنو، که په حکمونو د مولا قایم یو، که په سنت د مصطفی قایم یو، مونږ که د خدای د پاره ذکر کوو، په هر قدرت کې غور او فکر کوو، مونږ خوشحالۍ که د جنت منلی، یا لویه ورځ مو د قیامت منلی. ټول د خدای فضل دی او پس د خدایه وی دی آباد د علماو کمال دی، د پاک رسول د ورثاو کمال دی. وی دی آباد د علماو کمال دی، د پاک رسول د ورثاو کمال دی. بلا خبری دی خو زه بې علمه، بلا خبری دی خو زه بې علمه، کم احسان د علماو یاد کړم، خدا خبره ښه په جهر کومه. که مدرسې او علما نه وی نو مونږ به ډوډۍ په دواړه لاسه خوړه. که مدرسې او علما نه وی نو مونږ به ډوډۍ په دواړه لاسه خوړه. خو بیا هم بعضې زناور راپاسي، خو بیا هم بعضې زناور راپاسي، په څه وړو خبرو باندې مفتی محب په شان عالم شهید کړي. د ګل گزار په علیمانو باندې سړی زړه نه غواړي، د قدر وړ دي. دی زناور په شان انسان ته ګوره، مفتی محب صاحب نازک وجود دی، ټول په نیزو باندې پرهر کړو. دی زناور په شان انسان ته ګوره، مفتی محب صاحب نازک وجود دی، ټول په نیزو باندې پرهر کړو. او زما مذهب کې قتل نه دی روا، زما مذهب کې قتل نه دی روا. بیا هم چې داسې یو عالم شهید کړي، قاتله ما ته یو جواب خوراکه، ته به د خدای مخې ته څنګه ودرېږي، خدای به د ستا بخښنه څنګه وکړي. ته به د خدای مخې ته څنګه ودرېږي، خدای به د ستا بخښنه څنګه وکړي. او یو څو خبرې تا ته بیا یادوم، یو څو خبرې تا ته بیا یادوم، قاتله تا په خپلو کړو جړوم. افسوس چې تا نه دا خبرې هیر دي، افسوس چې تا نه دا خبرې هیر دي، چې ته پیدا شولې نو دغه عالم تا ته په یو غوږ کې اذان کړی دی، او په بل غوږ کې د خدای ظالمه اقامت ښه په جار قربان کړی دی. او چې کله ته په ښه او بد پویه شوې، دغه عالم تا ته قرآن ښودلی، دغه عالم تا ته ایمان ښودلی. چې کله ته په ښه او بد پویه شوې، دغه عالم تا ته قرآن ښودلی، دغه عالم تا ته ایمان ښودلی. مړه بس نور به درته څه وایمه، مړه بس نور به درته څه وایمه، په ټول ژوندون کې تا سره ولاړ دي، تر هغې ته چې د دنیا نه درومي، ستا جنازه وکړي، په قبر دا ستا تلاوت وکړي، دعاګانې وکړي، تا ته د خدای نه مغفرت وغواړي. تر هغې ته چې د دنیا نه درومي، ستا جنازه وکړي، په قبر دا ستا تلاوت وکړي، دعاګانې وکړي، تا ته د خدای نه مغفرت وغواړي. او تا نه دا یو خبره ولې هیر شوه، تا نه دا یو خبره ولې هیر شوه، چې عالم مرګ خو د علم مرګی وي. دغه خبرې خو مطلب دغه دی چې ته یو عالم نه، ټول عالم قاتل یې. زما د کلی خوشحالۍ دی یوړه، زما د کلی خوشحالۍ دی یوړه، زما د کلی رنګینۍ دی یوړه، زما د کلی ودانۍ دی یوړه. ظالمه تا خو راته کلی وران کړو. زما د کلی ټول مشران او کشران تا داسې حال راوستلی دي چې خفه غمجن دي، سم بې اوره سوځي، زړونه سینو کې ژړاګانې کوي، اوښکې په مخ لکه باران وریږي. اوس چې د چا مخونه هم ګورمه، یقین دې وشه ماته داسې ښکاري لکه مودونه چا خندلي نه وي. اوس چې د چا مخونه هم ګورمه، یقین دې وشه ماته داسې ښکاري لکه مودونه چا خندلي نه وي. او دغه خیرې به درته څه کومه، دغه خیرې به درته څه کومه، چې خدای دې غر کړه او تباه برباد شي. ځکه چې ځان ته خو لږ فکر وکړه، د دې نه زیات په مړه څه برباد شي. دغه خیرې به درته څه کومه، چې خدای دې غر کړه او تباه برباد شي. ځکه چې ځان ته خو لږ فکر وکړه، د دې نه زیات په مړه څه برباد شي.
خدایا دا څه وینم دا څه شروع دي خدایا دا څه وینم دا څه شروع دي د قیامت نښې را څرګندې ښکاري انسان د ظلم انتها وکړله نن په جهان کې عالمان قتلیږي مفتی محب په شان مفتیان قتلیږي انسان د ظلم انتها وکړله نن په جهان کې عالمان قتلیږي مفتی محب په شان مفتیان قتلیږي نور د راتلونکي وخت په خیر ختمیږي د اسد نظم په دې شعر ختمیږي نور د راتلونکي وخت په خیر ختمیږي د اسد نظم په دې شعر ختمیږي چې څوک په خپل ورور وجني څوک پلار او څوک پترونه وجني څوک په خپل ورور وجني څوک پلار او څوک پترونه وجني په دې ټوپکو تماچو باندې دی اور ولګي په دې ټوپکو تماچو باندې دی اور ولګي